راځو ګورو چې 4/2/3 څه معنا لري. ویډیو ودروئ او تاسې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو د دې یوه طریقه دا ده چې موږ دا داسې لیکو چې وایو مساوي کېږي 4 په خپله لیکو او د تقسیم په ځای وایو چې ضرب او اوس دغه دوهم کسر چې دی دا ورته سرچپه لیکو یا یې معکوس لیکو 3/2 لیکو. ښه اوس دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي دا موږ دلته لیکو چې دا عین شی دی لکه موږ لیکو څلور مخرج نه لري دلته یو مخرج ورکوو ضرب دا بل عدد لیکو 3/2. اوس دا چې د کسرونو ضرب شو او موږ مخکې د کسرونو ضرب تر سره کړی موږ چې دا مساوي کېږي صورت له صورت سره ضرب او مخرج له مخرج سره. نو دا به مساوي شي 3/4 کې 12 او 1/2 کې 2 او 12/2 دا مساوي کېږي له څو سره؟ مساوي کېږي له 6 سره. خو دلته یوه اړینه پوښتنه ده چې دا ولې داسې سم راځي، یعنی څنګه 4/2/3 دا مساوي دی 4 ضرب د دې عدد له معکوس سره. په دې باندې پوهېدو دپاره زه راځم دا په شکل کې ښیم. زه راځم دلته 4 پوره شکلونه جوړوم. دلته دا شو 1 دا شو 2 دا 3 او دا 4. نو موږ سره دا پوره شکلونه دي 4 دانې. او اوس زه راځم دا په 2/3 برخو ویشم. 2/3 برخو چې ویشم ګورم چې ما سره څو برخې د دې نه جوړېږي. نو هغې دپاره به زه اول دغه هر یو شکل په 3 مساوي برخو ویشم او د هغې څخه به 2/3 برخې اخلم. نو را به شو دا هر یو به یې په 3 برخو ویشو. دا 1 دا 2 دا 1 دا 2 1 2 برخو باندې چې پرې کړمه دې نه 3 برخې جوړېږي. او اوس راځم دې نه دغه 2 برخو نه یوه برخه غټه برخه ترې جوړوم. دا به شي یوه برخه یو رنګ کې، دا به شي دوهمه برخه او دا به شي درېمې 2 برخې او یو بل رنګ کې م راخلمه په دې کې راخلم 2 به دا شي راځو 2 به دا شي او پای کې 2 به دا شي. نو دلته موږ څه کار وکړو؟ دلته موږ 2/3 برخې 2/3 برخو د دې ګروپونه جوړ کړل. دا موږ سره یو شو، دا دواړه چې سره یو ځای شي دې نه 2 جوړ شو، دا یې 3 شو، دا یې 4 شو، دا دواړه 5 شول او دا 6 شو. نو موږ سره 6 2/3 برخې لاسته راغلي دي. نو معنا ده چې زه 4 پوره شکلونه راخستی شم او هغه په 6 داسې مساوي برخو ویشم چې هره برخه یې 2/3 برخې وي. نو معنا ده چې 4 چې کله موږ په 2/3 باندې ویشو موږ ته څو برخې څه شی په لاس راځي؟ ځواب 6.